د خوست ښاروالۍ مشرتابه له لورې د عایداتي مدیریتونو سره د عوایدو راټولولو او نویو سرچینو په مورد ناسته ترسره شوه او لازمې سپارښتنې وشوې. د یادې غونډې پر مهال شپږونو ناحیو او عایداتي مدیریتونو د عوایدو د اوسني حالت په تړاو خپل معلومات وړاندې کړل او هم یې هغه ستونزې یادې کړې چې په دې څو میاشتو کې د ثابتو عوایدو د راټولولو په برخه کې د خنډ او ځنډ لامل شوي. په غونډه کې د خپلمنځي بحث وروسته پریکړه وشوه چې اړونده ناحیې دې د میزان میاشتې 15 نیټې تصویب په اساس د دوکانونو کرایې واخلي. د صفایي محصول راټولولو د دخولي دروازو او د جوازونو ویش په برخه کې دې ګړندي اجرات ترسره کړي او که اړونده مدیریتونه کومو منابعو ته اړتیا لري نو مرکزي ښاروالۍ به یې ورته مهیا کوي. د غونډې په وروستۍ برخه کې د راتلونکي کال په پلانونو، عایداتي سرچینو او د عوایدو په منظم راټولیدو باندې ټینګار وشو چې ځانګړې ناستې به پرې ترسره کیږي.